زه د سراج الحق صاحب د تره زوی ما اگر زما دې بدن کې به تاسو هم ګورئ چې چونکې ګیره کې په ټوپۍ کې په ډیکوریشن کې زه د هغه په شان یم خو چونکې غریب یم نو اوس په دې علاقه باندې ولاړ یم د داګی شاه باچا کلی خانزاد میر کلی د بن اسرائیلو ته ولاړ یم دې طرف ته او که خدای پاک کامیاب کړم نو مړه د نورو د لسه ګړو کې زه به الله وکړم خدا نالې دې داسې م پخېږي او تاسو د بجلۍ بیل ورنه کړم د ګیس پسه ورښئ کونډې اچوئ خدای م تباه کړه په ایماندارۍ دا خو پوله ښه ده خو چونکې بینه به هر حال تاڼې ته چا به بیلو کې بوتې نو دا لږ به دردي را خلاصوي به م کونډې اچوئ دا ستاسو دوړه درد کې او ګیس ته ګوره نه کونډه لګي نه ورته پیپ لګي دا کار به بیخي د خیال نه وباسئ او نه یې کولی هسې به پیپونه راشي خو بیا به داخلي هم د سرسنۍ داسې کار دی دا نالۍ مالۍ دا او زمونږ کوم ګاډي دي مړه کې تیزي او نښې څه درکړې او نښه چې کوم دی نو نښه خو یې دا اوسه پورې نه راکړې خو پوردګار دې خیر کوي چېرته ډولکۍ رالیکي یا بل څه یا بل څه تورۍ مورۍ خو ما ورته ویل چې ما له بقوله نښه راکړې او دلته یو څو کسان دي هسې کرس ته خو دغه نه کوي زما دلته یو کس ما له وختي غاړې م ورکړې چای مې پې وڅښه د هغوی نه مې تپوس وکړه مهاجر وو زمونږ ګاونډیان دي او مطلب دا دی چې دا لارې کوڅې دا خو زما کار دی ما مخکې هم دا غلا کړې ده اوس ته هم کومه او دې نور